زه څو صاحب له بلنه ورکوم چې هغه موږ ټولو ته د خپلو خیالاتو یو اظهار وکړي او ښکلی کلام راته ووایي. دا یو شعر به ترې ورته ووایم اردو ورپسې ځکه نه یم چې بیا دې غوسه کېږي. نن نه غوسه کېږي او نن به غوسه سره په ځان دې پوی نه کړم په داسې انداز کړندې زخمي ځان دې پوی نه کړم په داسې انداز کړم دې زخمي لکه په تار چې د ریشم ګوته نه چا کړي. په ځان دې پوه نه بیا کړم. په ځان دې پوه نه کړم په داسې انداز کړندې زخمي لکه په تار چې د ریشم ګوته نه چا کړي. ډېر ښکلی خیال دی پکې یو چې شوقي زما رښتیا وینا ته زما رښتیا وینا ته خوښوي او دا لیوني صحرا ته کوي. ډېر او خوند یې د دار لا تفریح شوی نه دی خوند یې د دار لا تفریح شوی نه دی او ډېر د منصور سزا تاسې ډېر د منصور سزا تاسې خوند یې د خوند یې د دار دار لا تفریح شوی نه دی شوی نه دی او ډېر د منصور سزا تاسې ډېر حد دی یاره په دې شعر کې زه یو معلومات او د دې شعر په وجې زه د ټول ملګري ناست خو لکه یو علم کې دغه کول غواړم چې دا منصور په څه شي په دار پته دا په حق وینا دا به تاسو نه چې زما رښتیا وینا ته نو که لکه حق وینا لکه اوس دا بنیادي خبر راوباسو دا بنیادي خبره ده چې حق نه برداشت کېږي نه برداشت کېږي. دا لکه مطلب دا منصور دا د سوا دا د سوا دا منصور الله منصور معلومات زما چې ترکمې نه دی دی و د اصل نه نظام یو نظام اوس نشته دی دا شی نشته زموږ په حساب سره چې کوم هغه په ډېنډر دی چې ځکه یو ښه راغله نه نه هغه نه دی جولا خوراکونه جولا چې کوم دی هغه جدا دی دا رباب په شکل کې دا یو شی داسې معلوم دا ټول معلوم پخې او دا بس هغه په دې ډبلې بس دا ګور دا څنګه به کوي دا معلوم دا نه دا نه نو هغه دغه ډېنډي فورم نو یو زنانه ورته معلوم چې زور دا غرانه و کنه دا ته خو ورته کېناست نو ورته وی چې لکه مال دا مالک و دا خبرې نه کولې چې دې ته باندې لاري د زنانه یې زنانه نو دته بیا وی چې دا مالک نه لګوا نو جواب ورنه یو دوه ځلې ورته بیا وی دې جواب ورنه او په دې شي باندې رب العالمین ته یو جنح ورکړ دې دې کې وته یو روشنی ورکړ بردهداري وکړه که نه هغه عزت څوک ځان ورته لکه تاسو خوشاله دته چې جلا پور کو نو چې د خدا په لاره کمزوري نه د برداشت نو کوي چې انا الحق نه زه خاطر مغاغ شي خلک هیڅ اشاره کوي ولما راګي کو چې انا الحق رب جمعه باندې د پېښې په مقصد باندې په دغه ټول باندې او چې دغه چا صدا ورکول په هغه کې یو بزرګ هم هغه ته چاوي چې دا درې ججانو کو نه پیدا ته خو دې کړ دا ولې په ځان خې جوړ او دین کې چې کوم دې عقل بده چي د دین مخالف یې نه د دې چې د دین په هغه کې دې ان حق باندې چې دې وجه دې کړه او توګي چې په کړه توګي چې په کونه وشته یا به دې کې په کونه کې خبر سي دا خبره خبره چې بیا یو مرګره یې دوه اخو بل دې وکړه د تا پر سره په خبر
چې دا و چې په کونیو باندې څه نه یې دا بل باندې ته ویل چې دغه سړي ته مو پاته شتاره ده دا نور په ها کاري په خپل ذهن کې دغه سړي ته مو پاته شتاره چې دا داسې راځي ورته تا خو پیژندم که نه نو تا ولې دا که نه هغه ګل ګوره دا اوس دا زموږ په علم کې وځي الله دې تعالی ژوند درکړي او به دا یو خبره مخې له راغله ستاسو د شعر ژوند دې د دار لا تخلیص نه او ډېر هسې سوځي او د ګل غوټۍ نه تنازکه نه ده بل غوټۍ نه څه نازکه نه ده او شبنم د لمر د اخلاقات د ګل غوټۍ نه تنازکه نه ده او شبنم د لمر د اخلاقات هسې دومره دې نازکۍ ته وګوره شبنم د لمر د اخلاقات او د یار د حسن نا خبره خلق د یار د حسن نبی علیه السلام د یار د حسن ناخبره خلک د تلیخی فودا هسې سوځي د یار د حسن ناخبره خلک د تلیخی فودا لکه دا یوسف علیه السلام هغه حسن یاد کړی دی سوسیال د ټیکټاک مخاطنه به کله وکړو یا او دې ته ټول دا ځکه ویلي چې ورته په سلو کې یو بل ستا وربل ته رسي د محبت په لار چې ځي هغه جل کوي یو بل به ستا وربل ته رسي محبت په لار چې ځي هغه اجل ته رسي بیا هم یې خاموشه ده ډېر ښه دی ډېر ښه دی ما سره نه دي ما پسې راځي دا خو ما سره نه دي دا خود غرض زما په پل باندې زما قدم باندې قدم یو منزل ته حد شعر ما سره نشي ما پسې راځي دا خود غرض ما سره نشي ما پسې راځي دا خود غرض زما قدم باندې قدم یو منزل ته رسي ډېر ښه دی ډېر ښه ته پړندو سترګو د کوم امید په تمنا د کوم امید په تمه ناسي چې د شاهین سترګې لري د ځمکې تل ته ته پړندو سترګو د کوم امید په تمه ناسي چې د شاهین سترګې لري د ځمکې تل ته څو سردار په کتاب دومره شوم کړی دی یقین وکړه او بیا وایي چې ډېر په دارو په محبت تیار چشمان ډېر په دارو په محبت تیار چشمان ښکلوي لرګی چې اصولې سلې شي بیا کچل ته رسي لرګی چې وسله ستلې شي بیا کجل ته رسي دیکھ اوس ما ته سید کریم نام صاحب یو شعر رایاد شوی لکه رانجه اول معده شم ایره ایره شم پس له هغې نه د جانان بس ورته بیا مې ورته وویل دا تشه بنتا ته ډالۍ دي چندخ ولوټه باندې کېږي وایي ما کشمیري څوک چې د تورو غلو په ناشي نو کابل ته رسي ډېر ښه چندخ په لوټه باندې کېږي وایي ما کابل ما کشمیر ولید او ما کشمیر ولید څوک چې د تورو غلو په ناشي نو کابل ته رسي ډېر ښه او د سود هنر دوه سره خوړل او زندګي کې سوز هنر دوه د سود هنر دوه زره خوړل او زندګي کې رول د چا د ټول عمر مهنت د چا یو بالکل چې یو قدم تر شا پورې رسي چارې نه دي
سوس ما لیدلی دی دا تا کم سوس ډېر ښه. کم ډېر درد ډېر چې تا په دې کلام کې څه وکړه بس د خدای پاسه بل څه نو مړه بس د ټکي پیرلو دا چل دی د خلک ستا نه زده کوي. ډېر یقین وکړه چې مړه بس دا چې حاجي باندې دا سیاب نه ده خو په هغه ایپ باندې دی مطلب دا نه دی پټ سترګو باندې داس کې خپل دا دی نه دی دا دا په پښتو یو غزل کې ریسارچ شوی مبارک خبره ده د هغې په مخکې کې نه خلک اوس هم مطلب دا دی ما د اسی صاحب دغه کار ده چې تېره پساو شم زه ته ورو ورو دې کې پساو شوی یم مکمل مطلب دا د شعر نه چې شعرونه ولیکي صحیح. نو ویلې څه پټه کوم دا صلاحیت دې کې الله اچولی نو نجیب شاه صابر نه مه وایې چې عصبي د عثمانزو ده د اصل نه سید پریشان وم ما ته یې ویلي چې یاره ډاکمن صاحب څه خبره کوم خو ته موډ کې نه یې دا ما ورته وایم چې یاره موږ خبره دی نه ده ما دې ریشي کې پساو شوی یم او ډېره پریشاني کړې یم وختونه جوړېږي او مقصده دی چې دغه کلام به پوه شوې راځي هغه شعر دا ده پوه شو ته د خپلو ټم ته راشې بې وفا دې قدر نه کوي ته د خپلو چم ته راشې د دې شاه صابر سره کوم شعر دی ما ته یې ویې مطلب دا د ډالۍ په پوره کتاب کې هم چاپ دی دا په ځیګر کې ته د خپلو چم ته راشې بې وفا دې قدر نه کوي ای دښمن شاه رحمان زه تر کلي به ولاړ یم ته د خپلو چم ته راشې زه تر کلي به ولاړ یم دا کافیه ډېره شاړه وه زبردست یاره دا دوه شعرونه تا وختي چې تا ووایه هغه ووایه هلته حجرې کې مې حجرې کې چې در کمې په ولاړ یم. ایمان چې شعر وي که نه دا د سړي په دماغو راوندنه بالکل. اوس یو دوه شعرونه ویلي نه وختې مطلع شته او نه صرف دوه شعر دي. دا سهار تا ته ما دغه وکړو سوچ یې کړه نو دې ته مې دغه تېر کړي پوه شوم نو ما په فیسبوک باندې لیک په داسې و چې عجیبه غوندې پیغام راسره مل دی زاهد صاحب شاد. عجیبه غوندې پیغام راسره مل دی زه ژوندون ته مې پرېږدي نه مرګي ته عجیبه غوندې پیغام راسره مل دی زه ژوندون ته مې پرېږدي نه مرګي ته مخه نیسه مخه مه نیسه. نه مخه مه نیسه خزانه رایله یې کړه په دې باندې تېرول چې پرېږدي دا رایله یې کړه مطلب مخه مه نیسه خزانه رایله یې کړه مخه چا ته بنده کړي په سر ډېر ډېر مخه چا ته بنده کړي په سر یو دوه د نور ډالۍ ټول مړه شپه ده توره شپه ده زه ورته د خیر نه دی ډېرې ته وځم توره شپه ده توره شپه ده زه توره شپه ده خاموشي ده زه ورته یم توره شپه ده خاموشي ده خاموشي ده زه ورته یم وږنونکي تنهایي ده زه ورته یم توره شپه ده خاموشي ده زه ورته یم وږنېدونکي تنهایي ده زه ورته یم او د وصال شمه بلیږي تته تته د وصال شمه د وصال شمه بلیږي تته تته څه مبهمه رڼایي ده زه ورته یم. ډېر ښه. او غوږ ږدم ورته خو نه رانږدېږي غوږ ږدم ورته خو نه رانږدې کېږي د غم ډکه شحنایي ده زه ورته یم. ډېر ښه. ډېر ښه. ډېر د غرغا یو واجب د مور د مور چې ما راوښتي او هغه بل چې کوم دی که نه ډېر اوچې نو ما چې داسې رښتو مې نه چې اوچتې دې دغه نشته په هغې بیا یو شعر مو ولیکلو نظر یې درته یم هغه شعر چې زه ماضي د چا د لاسه زه ماضي د چا د لاسه ما اوچت نه کړی دی زه ماضي د چا د لاسه ما اوچت نه کړی
رجیږم د کتاب څخه ولې آشنا تشبارات ډېر ښه زما دي بیا ما غزل کړه چې نامعلومه یو منظر وي ها آشنا نامعلومه یو منظر وي آشنا تش برابر روند یم ګوډ یم پښتو شم آشنا تش برابر ډېر ښه نه مې بحر کافیه شته نو ردیف لرم تنقید نه مې بحر کافیه شته نه ردیف لرم تنقید ده د پښتو ژبې متل آشنا تش تش برابر ډېر ډېر ښه موږ یې وایو نه او ډېره درد ده چې بروان شم د سهار ماښام په منځ ډېره درد ده د سهار ماښام په منځ خال جوړ شوی د کجل ورته دا تشبیه ده د خال اوراني نزدیکی دغه اکثر د خولو سره وراشي دا دغه کجل صحیح نو دې پسې ماته یو تل یو بند رایاد دغه څه پکې رامخکې کېږي او بخښنه غواړم وایي ستا د رنجو خالونه څاڅکو د باران مه وکړل ستا د رنجو خالونه څاڅکو د باران مه وکړل ته رانږدې شه دوباره به درته سم جوړ کړم ډېر شریفي صاحب به وایي دې پسې ډېر پال کړي ما نه هېرېږي اکثر وایي ستا د رنجو خالونه څاڅکو د باران مه وکړل ته رانږدې شه دوباره به درته سم جوړ کړم عارفي ته عارفي چې کوم دی کنه دا موږ ولکه تا چې زم ولا کې بدلنه پاتې دا علم په لحاظ سره ځکه چې لما دا دل نه دی دا به غب غیر د شعرین نه یو څه خاطر او دا کوي ډېر مدل زه یریږم چې دا شعر ته ویم او دغه مې دا کار وخت دی تنقید کوي یو دی پر تاسو په هغه وخت یو څه نو کوي پیټي دا وایي ارشاد ته یو سره یې خپلت مې خپل ساتل یو سره یم خپلت مې خپل ساتل مې خپل ساتل سوېدلې ګول هرولې لکه ګوره که دغه بون اوس وځي که نه تاسو به اول کې پروت وي خو ګوتې وړې وراني دلته به تش ګورې دا خو یو ځل بیا ووایه وایي چې د یرو سره یې یم خپلت مې خپل ساتلې ګوره ها سوېدلې ګول هرولې لکه هر څه مې کړي دي شیره یم خو هغه سرات هغه خیالات هغه هر څه چې زما د ژوند چې څه دي هغه امانت کې برقرار ساتلې دي خو ګوره ګوتې به راله نه راوړي بیا وایي چې یو رنګ دی هر یو بیت کې ځان لا هر یو بیت د هر بیت نه هر یو لفظ کې یو ځان لا یو ځان ځان معنا ده زه د ټول د خیال خاطر اشنا تش پر راته ګوري باقي لږ صبر وکړه موږ خپله زیرمه ما پوه شوې ورزره ته یو شی یم تاسو وګورئ هغه یې لکه یو دا غزل سره لکه ماشوم مې کې کلک کوم څه دا غزل کې دا روباس او دا وایه دا په بل نشر کې دا بروباسي هم ده کنه تیر وختونه چې رايات شي تیر وختونه چې رايات شي تیر وختونه چې رايات شي مجالا شم الو دا لوزونه چې رايات شي اول څه تیر وختونه چې رايات شي مجالا شم ستا لوزونه چې رايات شي مجالا شم او زړه مې غواړي
چې ټول چم په مخه واخلم زړه مې غواړي چې زړه ټول مې څه غواړي چې ټول چم په مخه واخلم زړه مې غواړي چې ټول چم سر په غوغا شي زړه مې غواړي چې ټول چم په مخه واخلم زړه مې غواړي چې ټول چم سر په غوغا شي او په هر لوري نفرتونه ترپینې دي هر لوري په هر لوري نفرتونه ترپینې دي د یووالي چغه څنګه به دلته راشي ډېر زبر هر لوري په هر لوري نفرتونه ترپینې دي د یووالي چغه څنګه به دلته راشي بالکل بس بس یا دا شي ډېر چې ژوندی وي نو هېڅ قدر یې څوک نه کړي چې ژوندی وي نو هېڅ قدر یې څوک نه کړي ارمان هله موله راشي د نظره چې پناه شي خپل په شعر چې ژوندی وي نو هېڅ قدر یې څوک نه کړي ارمان هله موله راشي چې د پناه شي نظره چې پناه شي د نظره چې پناه شي او په راتلونکي وخت کې خیر وي ستا دردمنده که راتلونکي وخت کې خیر وي ستا دردمنده دا باقي عمر زما دې هم دا ستا ډېر تاثیر سېزم عارفي صاحب نه کنه تاسو نن واورېدو موږ ځان نن شرمېږو راشه څه زه عارفي صاحب چتم شي او بالکل په سنټر ورشي شعرونه اورم خو د زړه د تله یې اورم دا خبره وي درم چې دلې کوم شي ناسپړ کې وې سره د مخکې نه محفل جوړ دی هر خواته چراغان دي جوړ دی هره خوا ته چراغان دي دا د زړه محل دی هغو لپاره جوړ دی ډېر ډېر ښه هر خواته چراغان دي دا د زړه محل مې هغو لپاره جوړ دی هغه چې نه راځي نو ډېره ناروا به کوي هغه چې نه راځي نو ډېره ناروا کوي ګینې موسم د راتلونکي لپاره جوړ دی یو غزل دی چې که بدرنګه حالاتونو کې څوک ګیر شي ډېر دوستان دوستي ورسره تېر شي بیا وایه زما د زړه آواز ډېره مننه خوشحاله اوسئ که بدرنګه حالاتونو کې څوک ګیر شي ډېر دوستان به دوستۍ ورسره تېر شي او بعضې یو غریب چې شي مالدار بعضې یو غریب چې شي مالداره بیا د څنګ خواږه یاران ورځنې هېر شي بعضې یو غریب چې شي مالداره بیا د څنګ خواږه یاران ورځنې هېر شي او د نفرت او کینې ټول تراخه دې ورک شي ټول تراخه دې ورک شي خو د مینې او محبت خواږه دې ډېر شي د نفرت او کینې ټول تراخه دې ورک شي خو د مینې او محبت خواږه دې ډېر شي نارینه که په نړۍ کې هزاران دي نارینه په نړۍ کې هزاران دي خو د کار سړي مونده ګوتو په شمېر شي نارینه که په نړۍ کې هزاران دي خو د کار سړي مونده ګوتو په شمېر شي او داسې څه دي چې یووالي نه محروم یو داسې څه دي چې یووالي نه محروم یو دا علت خو د نور بس دی را برسیر شي داسې څه دي چې یووالي نه محروم یو دا علت خو د نور بس دی را برسیر شي او مقطع داسې ده چې د نفرت ګراف به صفر ته نږدې شي
د نفرت ګراف به صفر ته نږدې شي د نفرت ګراف به صفر ته نږدې شي دا وګړي که د عارفي په څېر شي د نفرت ګراف به صفر ته نږدې شي دا وګړي که د عارفي په څېر شي دا یو مات ګوټ څومره توان دی یوازې نفس دی بیا مشکل راوال په تخصص دی چې موږ ولنګي موبایل مې کولی نه چارج کوي بس هم دغه شعرونه دي که نه ګوره عارفي صاحب دومره ښایسته حقیقي لکه مو سره حقیقي شعرونه نشته مړه بس څه خو ویل پکار دي که نه یوه ته وویل چې دا ډېر کمزوری غزل دی ته وایه یو شي دا نمبر بل چا ورکړی چې موسن چې به خراب نه کړي د دې شعر نه ښه شعر وبلو دا هم ښه شعر بیا وایه د غزل مطلب و چې زه غزل دی خو بس ګوره چې ستا پل ته رسېدلی ګوره چې ستا ګوره چې ستا پل ته رسېدلی نو پوه شه چې منزل ته رسېدلی ګوره چې ستا پل ته ګوره چې ستا پل ته رسېدلی نو پوه شه چې منزل ته رسېدلی یم اوس د پاسېدو تمه مې نشته دی زه د ځمکې تر ته بازر ودي څخه د دې یو شعر قیمت نشته اوس د پاسېدو تمه مې نشته دی زه د ځمکې تر ته ته رسېدلی یم یو یې په رڼا وړلو منکر شولو یو یې په رڼا وړلو منکر شولو او نیره کوي غل ته رسېدلی نیره کوي غل ته رسېدلی یو یې په رڼا وړلو منکر شولو او نیره کوي غل ته رسېدلی یم و ستا په محبت کې دومره وشوله زه پکې اجل ستا په محبت کې دومره وشوله زه پکې اجل ته رسېدلی یم نو هر څوک غریب یم په سخته کې هر څوک غریب یم په سخته کې زه حکیم هر خپل ته یو لنډی غوندې چې دغه بېتن دا وخت اوس مې لیکلی خو پکړی مې نه دی چې دی او چې دی نه اوس په صفا شي مسافر یم بې کوره اختر راغی مسافر یم بې کوره اختر راغی مسافر یم بې کوره اختر راغی او مور مې مړه ده هی بې مور اختر راغی دا بیا یا مسافر یم مننه مسافر یم بې کوره اختر راغی مور مې مړه ده هی بې مور اختر راغی او ډېر خواږه خواږه ملګري رانه لاړل ډېر خواږه خواږه ملګري رانه لاړل جړه کړم په زوره زوره اختر راغی ډېر خواږه خواږه ملګري رانه لاړل جړه کړم په زوره زوره اختر راغی او د پښتون په سر ناترسه انقلاب پښتون په سر ناترسه انقلابه چا بې زویه چا د وروره او د یو بل د مرګ و ژوند نه خبر نه وي د یو بل د مرګ و ژوند نه خبر نه وي داسې سخت حالت کې ګوره مننه د یو بل د مرګ و ژوند نه خبر نه وي داسې سخت حالت کې ګوره اختر راغی نو د اشنا د غېږې لرې د اشنا د غېږې لرې پردیسېږي د اشنا د غېږې لرې پردیسېږي نن په ما کې بې سوره واحد زاید صاحب میدان ته راشي موږ سره خو داسې خاص څه نشته دی خو بیا هم دا څنګه خاص خاص دا وایي خاص نشته هغه موږ جوړه دې سوره کو دې سوره اختر راغی مونږ دې سوره زه به درته یو زوړ غونډه کې کلام ویم وایي نازکه ګلورینه د ګلپاڼه د وړه نازکه ګلورینه د ګلپاڼه د وړه خوږه ده لکه تکه سره ممانه د وړه
مننه او د ناز هر یو انداز یې زړه کې لارې جوړوي په تیره تیره تللي سمه زاڼه د وړه د ناز هر یو انداز یې زړه کې لارې جوړوي په تیره تیره تللي سمه زاڼه د وړه او هم کلکه په واده ده او هم ډکه له حیا هم کلکه په واده ده او هم ډکه له حیا همدمه دا خو ځکه چې پټانه د وړه شعر د پکې په شکل د زاهده د مڼې په شان تیسرا په شکل د زاهده د مڼې په شان تیسرا په خوی مسکان ترخه لکه بکیانه د وړه په زابل غزل دی وایي تا سره مې ګولې څو خبرې دي تا سره مې ګولې څو خبرې دي اوس در سره مړې دا ملګري دي تا سره مې ګولې څو خبرې دي اوس در سره مړې دا ملګري دي او ما نه دي په یو نظر کې زړه وړې سترګې دي والله چې جادوګرې دي دا کوتره پاتې ده د سیر ځنې ښکاري جوړې ماتې وزرې دي دا کوتره پاتې ده د سیل ځنې ښکاري جوړې ماتې وزرې دي او نه زه یم ستړی زه نور نشم تللی نه زه یم ستړی زه نور نشم تللی دا لارې خو ډېرې بلاسترې دي او زار دې د خبرو نه مسکان شمه ښې لګي په ما لکه ښې لګي په ما سمې شکرې دي او دوی نه خو زاهده په لار نه شو تللی دا ډېرې زورورې دي دوی نه خو زاهده په لار نه شو تللی دا جونې خو ډېرې زورورې اسیر صاحب ته خواست دی چې دا هم راشي خپل د خیالاتو له خپل غزل ویده داسې چل دی موبایل د چشمې سترګې چې کینو که موبایل ته هغه یو تدبیر غواړه کم عادتونه دی کوي دا پکې دا برابر زموږ په نظر نه لګي چشمې مو ورته لګولي او که چاته چې موبایل ته چشمې چولې دي نو بیا خبره کېږي په بل نظر کمزورې نه کې وته دا بیاسي سے موبایل نه لګي دا مو تصویر ته وکړه چې نو زه کار تاسو یقیني سره یقین سره دا خبره چې دا څومره محبت نن په دې محفل کې تاسو موږ راغلو زه درته قسمیه خبره کوم لکه دا درته زړه نه وایم چې دلته ریکارډ هم کېږي خو لکه دا به زما تر خپل ژونده پورې یو نصیحت وي دا به زما لکه په زړه لیک وي چې دومره محبت ما ته نه تر اوسه پورې په کور کې هم نه دی میلاو لکه ستاسو د طرف نه چې ما ته څومره میلاو شو زه ستاسو د لکه زه یم د خپل عمر مطابق دا دوه زما سینیر د دې د یو ستوري د لاندې زه ژوند کوم او دا تاسو لکه د بچو په حیث ما ته والله داسې د خاصې دی ما په دې روچه کې دا تېرو ورځو کې په ما خیال دی چې په 28مه روژه باندې ما یو څو شعرونه لیکلي دي هغه هم د دې په لیسي کې یو هلک دی هغه تاجي زوی رامجد ته مې پېژنې ډېر زیات غریب دی او دا ګاډۍ ګرځوي په هغې کې د ماشومانو باندې تیر خرڅوي زاهد صاحب هغه ما لرالو ما سره کېناستو نو چې کېناستو ما ته یې وکړې راته پوښتنه وکړه ما یم جره ولې بچې څه چل دی نو غږ یې نه کوه بیا چې داسې هغه باندې ما لاس نو ما ورته دا خو د اختر شپې ولې ولې خفه یې نو هغه جواب دا وکړو چې لالا وې قسم په خدای که راته یاد دی چې اختر شته بس د خپل وسه مطابق چې هغه ټایم څه ما ورته فکر مه کوم په هغې باندې مړه ما یو څو شعرونه ولیکل
نو هغه ټیم سره میره ټولې شعري کې شعري په زړه درد لري. د هر شي اشعار د مطلب د هر څه ذکر. ډېر نه دي یو 3-4-5 شعر عنوان یې دی چې اختر څه ده راځي چې مونږ یو بې کوره برابر نه یو. مونږ یو بې کوره مونږ یو بې کوره برابر نه یو. ته سره راځه راځي او مړه په موټ کې د اختر نه یو. ډېر ښه یاره. ډېر ښه ده یاره. مونږ یو بې کوره برابر نه یو. ته سره راځي مړه په موټ کې د اختر نه یو. ته سره راځي او پتن جامه پیزار او نه خو د خوراک څه لرو. وطن پتن جامه پیزار او نه خو د خوراک څه لرو. خپله د کوره د بهر نه یو. ته سره راځه ډېر پتن جامه پیزار او نه خو د خوراک څه لرو. د خپله کوره د بهر نه یو. ته سره راځي او زموږ په ژوند پردي وطن کې بېوسۍ وخوړو. دا د مسافرو ته پکې بیا ما اشاره کړه. زموږ په ژوند پردي وطن کې بېوسۍ وخوړو. خپلو بچو سره اکثر نه یو. زموږ په ژوند پردي وطن کې بېوسۍ وخوړو. خپلو بچو سره اکثر نه یو. راځي او مونږ خو له خپلې بېوسۍ سره په شرخته یو. مونږ خو له خپلې بېوسۍ سره په شرخته یو. ستا د راتلو نه لا خبر نه یو. مونږ خو له خپلې بېوسۍ سره په شرخته یو. ستا د راتلو نه لا خبر نه یو. او څوک به خبر زمونږ د حاله کړي رئیس اختر. څوک به خبر زمونږ د حاله کړي رئیس اختر. چېرته د سیل او د چکر نه یو. دا اکثر د ردیف باچا دی او د هغې مثال په دې غزل کې څوک وګوره که نه ته څه راغلې دومره د دې غزل خوند جوړ کړی دی که نه او دومره ښکلې ترونې قافیې سره بیخي که نه سره نفس سره جوړ دی. چې د ردیف باچا چې ده ته هم د ځان باندې په خپله فخر وکړو چې واقعي چې د ردیف باچا دی. او دا نور یو څو شعرونه دي. ما دې کلي کې څه دا کسان دا پېژني د هغوی په دې حالاتو باندې ما یو څو شعرونه لیکلي. په دې وجه کې ما څه کسان داسې ولیدو چې هغې ته ما دا ویلي چې صحیح مسلم شه په رنګونو خلک مه غولوه. صحیح مسلم شه په رنګونو خلک مه غولوه. تسبیح په لاس او په منځونو خلک مه غولوه. شونډې د سرې په پردو وینو دي تر اوسه پورې. شونډې د سرې په پردو وینو دي تر اوسه پورې. ته د جومات په خدمتونو خلک مه غولوه. شونډې د سرې په پردو وینو دي تر اوسه پورې. ته د جومات په خدمتونو خلک مه غولوه. او بلها دې پېژني اشنا که لږ دې نه پېژني. بلها دې پېژني اشنا که لږ دې نه پېژني. ته په خیراتونو زکاتونو خلک مه غولوه. بلها دې پېژني اشنا که لږ دې نه پېژني. په خیراتونو زکاتونو خلک مه غولوه. او په سپینه ږیره ستا کردار د چا نه پټ خو نه دی. په سپینه ږیره ستا کردار د چا نه پټ خو نه دی. او رپوي شونډې په ذکرونو خلک مه غولوه. او په سپینه ږیره ستا کردار د چا نه پټ خو نه دی. رپوي شونډې په ذکرونو خلک مه غولوه. او مرګ را روان دی توبهګار شه د الله په خاطر. مرګ را روان دی توبهګار شه د الله په خاطر. نور د قرآن طریقتونو خلک مه غولوه. مرګ را روان دی توبهګار شه د الله په خاطر. نور د قرآن په دې ختمونو خلک مه غولوه. او نامړه شته خلک دا ومنه د سر د پاسه. نامړه شته خلک دا ومنه د سر د پاسه. او نور په دې خپلو سنتونو خلک مه غولوه. نامړه شته خلک دا ومنه د سر د پاسه. نامړه شته خلک دا ومنه د سر د پاسه. ته په دې خپلو سنتونو خلک مه غولوه. او رئیسه ویرېږه بس دی د الله د قهره. رئیسه ویرېږه بس دی د الله د قهر. او په دې ورته ورته شعرونه خلک مه غولوه.
حد حد ډېر ډېر دا مې د روژه کې د چا په دغه راغستې پوه شو موږ لیدلې موږ د تصویر هم ذهن کې ورته جوړ شو